او که فرضاً څوک د شرعي چاپیریال له جوړولو عاجز وي، بیا د موږ د حنفي فقه کلیات دي او قواعد دي چې تحمل د شر قلیل لپاره د دفع د شر کثیر دا جایز ده. موږ دلته د ناجوړ چاپیریال په وجه باندې ځینې ناخوالې باید برداشت کو، خو نه داسې د موږ په لکونو په زرونو انسانان د کفر لوري ته او د کفر په سیلاب باندې لاهو شي. نو امام سرخسی رحمت الله علیه په مبسوط خپل کې وایي چې وتحمل الضرر اليسير لا يدل على تحمل الضرر الكثير. برداشت ضرر یسیر د کم ضرر لکه د ناجوړ چاپیریال په وجه باندې ځینې ناخوالې، ځینې بېحیایي، ځینې مشکلات موږ ته په نظر باندې راځي، دا د موږ دې ته ونه هڅوي چې موږ هغه تحمل د شر کثیر هم وکړو، یعنې په زرونو په لکونو انسانان د کفر مرکزونو ته ور ټېله کړو. د موږ د مذهب فقها خو وایي چې ومواضع الضروره مستثنات عن قواعد الشرع. موارد د ضرورت دا مستثنا دي له قواعد او مسلماتو د شرع څخه. رادي مختار په کتاب الحجر کې وایي. علامه حسکفي رحمت الله علیه په دور مختار کې فرمایي چې الضرورات تبيح المحظورات. ضرورتونه حرام شیان روا کوي. د موږ د فقهاو فیصله ده چې فمن قواعد ائمتنا التسهيل په مواضع الضروره والبلوى. لقواعدو د امامانو د موږ مسلمو قواعدو څخه دا دي چې اساني کول دي په مواضع د ضرورتو، په مواردو د ضرورتو د بلوا کې. موږ تاسې وینو په خپلو فقه کې، په خپل شریعت کې وینو چې د متقدمینو فقهاو احنافو په نسبت باندې اجرت په طاعاتو لکه په تدریس د علوم شرعیه او په تدریس د قرآن، په تعلیم د قرآن، په امامت او اذان باندې اجرت اخیستل حرام وو. خو د متأخرینو علماء کرامو په فتوا باندې چې ضرورت محسوس کو، تقریبا 400 کاله وروسته هغه اجرت نن روا ده. موږ ټول په همغه د متأخرینو په فتوا باندې روان یو. دا لاجل ضروره مستعمل اوبه دي د شیخینو په قول باندې نجس دي، خو د امام محمد رحمت الله علیه د قول په فتوا باندې طاهر دي لپاره د دفع د حرج. یو موچي د بوټونو څپله کې د نجس العین خنزیر په ویښتانو باندې ګنډلی سي چې د هر ذره ذره نجس العین ده، خو لپاره د دفع د حاجت د ضرورت په وخت کې د خنزیر، سپي، مړزګې غوښه مسلمان ته حلاله ده، خوړلی سي لپاره د سد رمق. د موږ د حنفي فقه د مسلمې قاعدې په خلاف چې د معدوم شي بیه او شرا دا ناروا ده، خو صنعتکارانو ته د توسع دپاره دا جایز ده او روا ده. د کوڅو پلیتې هغه خټې چې نجاسات پې باندې غالب دي، دا د هغه تیسر د انسانانو دپاره، اساني انسانانو مسلمانانو ته دا اوس پاکې دي. د موږ په فقه کې د معذور اودس په بولو، په وینو، په هوا وتلو باندې د دفع د ضرورت لپاره نه متیږي. د وزې او میږي د لوسلو په لوښي کې د هغو په پچو سره هغه شیدې نه مردارېږي. دا لپاره د عموم د بلوا، د پلواتو او د بیبانونو د څاهانو اوبو هغه د کمو خوشایو په وجه باندې نه مردارېږي چې کې لوېدلي. خلاصه ده چې فقهای کرام، علمای کرام، مفتیان عظام دي د هغو احکامو چې په رخصتونو باندې بناوي او د هغو حکمونو چې په عظمتونو باندې بناوي توپیر وکړي، او که دا توپیر نشي کولای بیا دوی علما نه دي. دور مختار وایي چې من لم یکن عالما باهل زمانه فهو جاهل. څوک چې د خپلې زمانې په ضرورتونو، په حاجتونو باندې نه پوهیږي او د رخصتو د عظمت فرق نشي کولای، هغه جاهل ده، که څه هم ځان ته عالم وایي. بناء موږ ته الله پاک یو ډېر عظیم نعمت راکړی چې موږ په حنفي مذهب باندې مشرف یو. حنفي مذهب په ټولو مذاهبو کې اسانه مذهب ده، او د محمدي دین چې کوم واقعي تشریح ده د حنفي مذهب کړې ده. حنفي مذهب کې موږ ټول متونو، شروحو، فتاواو په دې باندې مملوء ډکې دي چې د حورې ښځې مخ، لاسونه، قدمونه او عادي صفت عورت نه ده. د ښځې وتل د تبرج جاهلي په ډول باندې ممنوع ده. ولا تبرجنا تبرج الجاهلیة الاولى. موږ باید له قرآنه مخته ولاړ نسو، خو د غزواتو لپاره، لمانځه دپاره،
حج ته، تعلیم دی دین ته، عیادت دی مریض ته، زیارت دی اقارب و خپلوانو ته، ضرورت دی خپل کور دی اولادونو ته، دی تجارت دی پاره یا دی بل کوم ضرورت دی پاره دی وتلو هیڅ ممانعت او هیڅ حرج نشته په شریعت کې. فقها وایي لو افتى مفت بشيء من الاقوال الضعيفه في مواضع الضروره طلبا للتيسير كان حسنا. بحر رائق په باب الحیث کې لیکلي چې که چیرته یو مفتی په یو ضعیف قول باندې فتوا ورکوي خو د ضرورت په وجه یا د اسانی په انسانانو باندې دا یو حسن کار ده. دا داسې نه چې د له دینه سم مخالفت کړی ده. او امام محمد رحمت الله علیه فرمایي چې ان ارواس ما یؤکل لحمه طاهره للبلوا. خوشایي د هغو حیواناتو چې غوښه یې خوړل کیږي دا د عمومي بلوا په وجه باندې پاک دي. او شامی په باب المیاه کې لیکي چې وفي هذه الروايه توسعه لارباب الدواب. مالدارانو ته په دې روایت کې ډیره اساني ده ځکه چې فقل ما يسلمون عن التلطخ بالارواس والاقصاء. ډیر کم به دوی د خوشیولو چټلتوب څخه خالی پاتې کیږي. نو فتحفظوا هذه الروايه. نو علما، فقها، مفتیان او قضات دغه روایت په حفظ او په یاد باندې لري لدې چې د خپل وخت کې افاده کوي. علما لیکي چې د شامی لدې عباراتو څخه هغه مایلان معلومیږي چې په دې قول باندې که څه هم مرجوح قول ده په دې باندې فتوا ورکولای شي په وخت ضرورت کې. د نړۍ هر غافل په اذان وی خو زبلال خوب ولې جهان وی خو زبلال خوب ولې جهان وی خو